یو قول دا مانا پا ار جماعت کی دیش دلیل پیدا دے فی المساجد. دویم قول باز علماء لکنے چھ مسجد جامع پا قول دا عائشہ باندے رضی اللہ تعالی عنہ. دریم قول علماء لکنے دری جماعتنا مسجد اقصا مسجد حرام نبوی. لیکن منگوی چھ اعتقاب آغا دری جماعتنا پوری سین دے علتا چھ کم روایت راغلی دے غیر دری مقصد دی. اول مقصد دا چھ چاہ نظر کردے زو اعتقاب کون پا دے ہوکی نو ٹک دا ہوئی قبل سے کہ بے مکوا. دویم آغا دری جماعتنا کے اعتقاب افضلی پا نور کے بجہیزی. دریم سندن علماء پا ایک کلام کردے علتا سفیان دے. سفیان تدلیس کی کل دا ثقاتنا و کل دا غیر ثقاتنا لہذا ار مسجد جامع کے راغے آغا دری جماعتنا چھ حدیث کے راغے لینو آغا مانا چھ نظر دے کڑے آغا مانا چھ افضل لے سندن پایبان کلامو تل کے اس میں اشارہ دا مباشری لڑا جے دے. تلکا حدود اللہ دا اللہ تعالیٰ بردن دے فلا تقربوها انو منجدے کے گئی دیتا. لفظ دا حدود تقریباً قرآن کی سوار لسکرت راغلے رے. دلتے ویلے فلا تقربوها دو سونیش کی ویلے فلا تعتدو ارس برش جواب دادے التر طلاق مسائل لین اعتدار زنانہ بانے بظلم نہ کوئی دلتا چونکہ منہیات دین فلا تقربو. مفسرین سوال کے حاصل سوال دا فلا تقربوها انہوں بنیج دیکھے گئی دے لا قرب معموراتو کی سنگ گئی منا پا مرتبر دوام کی ہمیشہ پاتے شہد احکاماتو سرا. کذالک دقشان اللہ تعالیٰ بیانے اقبل احکامات دی خلق اللہ لعلہم یتقون دل پاران شد اللہ نویریگی. دلیل پدے بانے امام ابو حیان لکلی البحر المحیط کے چھ دروجے دا مشقتنا انسان پس بچ کے گی بالتقوی یتقون دا مانا ہوا. رس آیت کے بے بالامر سیشری مقصد بدئی دخل کو معلومہ پا ناروات طریقوں بانے استعمال ہوئے ما دین ازان ساتھ ہے کہ انسان دے بطور مثال اللہ استعمال کی ربطم دا آیت مختصر دا دے التا حکم در روشی ذکر شو چی مونگ دو خواہش خلاف کو مومن انسان مونگ دو خواہش خلاف کے خواہ مخواہ تابع بید اللہ دو حکم دل تو اسوئی چی مومن انسان با ہر باطل معاملے و خوراک نزان ساتی. ہر باطل معاملہ خوراک ای نزان ساتی. دویم آلتے دا قبولیت دا شرطنو دا پارا داو چی حرام نزان ساتی. دلتا اس بازی حرام مونگل نشان دی کئی کنا حرام سیدی دادا ولا تأکلوا تاسو مخری دا اقبل مالونا بینکم اقبل ما بین ساسو کے پا باطل بالباطل. مصداق دا باطل سرے یو قول علماء لکلے چھ مصداق دا باطل غلا. دویم غصب دہی سرق خمار خیانت. ترکیب لحاظ سر بالباطل دابا سببی دا
دویم قول علماء لیکلی چې دا اصل کې حال دی متلبسین بالباطل متلبسین بالباطل وتدلو دلته کې لام پټ ولا تدلو آیت کې دوه قول دی اول مرسوی فیصله محکمه د حاکمان لرا وتدلو منا ولا تدلو رسول مکوئی بیا پدې باطل مالونو باندې فیصله د محکمه د حاکمانو ته چې الته قاضي لا بناروا باندې رشوت ورکي اس پر دې مال پکې راګیر شي دویم قول علماء لیکلي معنا مسوړندوي مالونه خپل د پاره د رشوت موږ دریم قول دواړه تفسیر صحیح دي پښتو کې اول معنا دا ده ولا تأكلوا مخري مالون الساس ما بين کی په باطل مرسوي فیصله د محاکمی حاکمان لرا په باطل په سبب د مال دویمه ولا تأكلوا مخري د خپل مالون الساس ما بين کی په باطل وتدلوا بها مزوړندوي خپل مالونه د وجه د رشوت حاکمان الله دا ولی لتأكلوا در پارا انشو اخری فریقا نیوی سلمال من اموال الناس دخل کو دمالونو فریق دلتا کی مانا حصہ دمال قاضی دے بطوری مثال رشوت دیور کے پردے مال دے پیواخو سننا نا ٹھیک دا کن سید ابن حبان کی راغلی لسم جل کے کچیر دا بالفرج و تقدیر ستا حق تلف کی گی چھ مال ورنکے کمال دیور کے بس تا مجرم نہیں اغ وقت کی رشوت ناروا دے چې پر دې حق په طرف کوي ګډوډي کوي وانتم تعلمون دغه درې قول دي وانتم تعلمون تاسو په پته راشي د اعمال تاسو نه لري او پر دې مال له دویم قول له مولک له وانتم تعلمون تاسو په پته راشي دي خوراک حرام دي امام علوسی رحمانی کی لیکلی دی کله چې یو سړی دی او هغه په مسله باندې علم نه و چې سره بحث راغی قاضي پر دې مال دل ورکې نو هغه به دل حرام نه دی وقت د علم کې ناروا حدیث کې راځي د اور اسم دل جدا کړه ورسات کې اوس بل قانون د دې حاصل دا دی نظام چې دی هغه په حساب قمری باندې نه شمسي يسألونك اذا تربت مخي سره دا دی مخي روزه نور معاملات ذکر کړه دا موقت دي خاص وخت پوري دلته وسوي د توقید دوا اسباب دي یو نور دی اوس پوګمای کوشش دا وکي چې خپل معاملات ټول پرې قمری باندې بنا کوي دویم دلته اوس توقیت الشرعي بیانوي او هغه په سر راځي قمر باندې نه پنور يسألونك دا تاسو چا کړی دی کې درې قول دي اول صحابه دویم يهودو دریم یو دو صحابه رااله خو لیکن د يهودو په لمسا میش بارہ کی پختنه وکړه دا کله نری کله متوسط او کله ډبل دا والی جواب يسألونك داخل استانه تپوس کوي ان الله الا مبارد هلال کې دغه دوه قول دي یو قول دا چې د حکمت باره کې پختنه ده دویم قول علماء لیکلي دایره کېدل څنګه راشي دایره شي عن الاهله هلال به کوم ویش لوي کېږي یو قول علماء لیکلي چې کله دایره شي ونی مزدا هلال له دویم قول علماء لیکلي چې نه دیر شوزل ورسېږي بس دا هلال له
هلال به ورته ولي وای کله چې دا ولیدلی شي نو ناڅاپه د انسان د خولې نه آواز وځي هغه دی وی دلته به سوال دی د حساب د پاره الله د همیش قمری انتخاب کړه سپوږمۍ نه دنور دا ولی مفسرین جواب کوي حاصل د جواب داري دی باندې ارڅوک پويږي عوام هم پويږي نارینه زنانه علما په خلاف د نور باندې هغه سړی پويږي اشاره وخیږي نو ځکه انتخاب د قمر وکړي نه د نور قل معنا ورته وایا هي دا چې مواقیت معنا سبب دی د وخت معلومولو د انسانانو د حج سبب دی لپاره د معلومولو د وخت للناس لاعمال الناس بطور مثال عدت پہ معلومیږي د قشان اختر پہ معلومیږي کله دې کله نه دی ابن کثیر دی وای خلق قرضونه پہ معلومای د کارخانو لین دین کرایا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کوم میش کې بدا مال راکی کله به عدت پوره شي کله حج د سړی لاړ شي کله روژه ده بس دا په همدې باندې معلومیږي حج ولې ویلې حج په دې مناسبت باندې ویلې چې موضوع په دې حج کې ده نور سبرش وليس البر د دې ټوکړې ربط د مخکې سره سره دي کې دوه جواب دي یو جواب دا دوی په دې حج کې نسیه کوله الله تعالی وای راشي دې یو بل جرم وګورئ کور له شاله خوان راتلو دویم قول دا چې اصل کې دوی دوه سوال کړی دي یو په باب د هلال کې دویم په باب د دې عمل کې چې دا جایز دی که ناجایز دی دریم دی کی اشاره و دیلا دا مخ کی سوال نه دی خلکو به پیدې دی لکه څنګه چې دا کار دا به پیدې دی ورې په دروازه سم نه راځي مفسرین به شای نزول بارک درې قول بیانې اول دوی په نظر کړو دا چې موږ به دا کار کوو چې او پوره نو شنو ایستو په ګیټ نه راته په شاله خوانه یا به دوی چې عمرې راتلل په دروازه بلاړ چې بیا براتلل نو ایسته بام د خوانه ولی وی موږ چې تلو ګننګارو نو اوس اسنه به ګننګار نشو بدپاري مسلې کوله نو الله وی دا اوس کمال نه دی وليس البر ندنيكي بأن تأتوا البيوت شراشي كورن لنا د شاغانو دخوا شارخوانا شراشي اسنيكي ندا كمالا نونيكي بسي ولكن البر من اتقى ديك دري قول دي ولكن البر بر من اتقى نیکی دا چا د شد الله نه یریږي نیک دا سره دی دویم قول علماء لیکل چې البر کې معنا د بار کې صيغه اسم فاعل ذات ته دام ذات ته دریم قول علماء لیکل ولکن زل بر من اتقى کې دو قول مفسرین بیانې اول
ولكن البر لیکن نیکی دا شادا شتوعد دا اللہ تعالی من اتقالت توعد دا اللہ کئی. دویم قول علماء لکلے ولكن البر لیکن نیکی چی دا من اتقا اغا څوک دے نیکی دا اغا چا دا چی ځان ساتي دا بدپالینا. نو من اتقا کی اول مانا طاعت وکئی، دویم بچاو دا بدپالینا. وقت البیوت راشی کورون لرا دروازو و طرف قید شوا اطلب الارزاق بی اسبابها. ذکر وقت البیوت راشی کورون لرا دروازونا. آیات کی سو فیدی روتی اشارات. اول یو کور لچ انسان راضی په دروازه راضی نو مسلې د قران او سنت دا علماء نه طلب کوي چې پویږي قران او سنت باندې. دویم کله چې انسان کور راضی په دروازه دی راشي نو اهل چې راضی معنا هغه ځای باندې راشي چې بچی پیدا کیږي. دریم کور چې راځي بلې دروازه باندې راشي هغه کار کوي چې الله تاسو ته امر کړی دی، من کړی نه. بل وقت البیوت کورون لراشي دروازونا دلیل بدی چې اندر پاره به د شت پوښتنه مکوي د هلال بارکه حکمت معلوم کړي چې حکمت پرې کې سره او اتقوا الله الله تعالی نو یریږي د پاره شي کامیاب. دلته تقوا معنا د اطاعت دی. ورسته کې مقصد څلور لوی خبرې. اول پرجد د قتال په امر باندې چې قاتلون. دویم مقصد د قتال فی سبیل الله. دریم اهل د قتال الذين يقاتلونكم. څلورم آداب. عربتم دار چې د عاطف دی په هغه واتقوا الله باندې وقاتلوا دوا د پاره د عاطف دی. واتقوا الله د الله نو یریږي او وقاتلوا جګړه وکړي. دې ته به ویل شي عطف الخاص په عام باندې. تقوا عام دی او دا قتال خاص دی. یعنی تقوا کوي خو ضروری خبر دام اور یہ چې جهاد پر ذهن شو التم لبیک وای التم راشي. دویم ربط دا دی الته د حج مسله تشریح کړه. دلته وسوي چې قتال په سبیل الله وکي تر څو پورې عام مقام درې حج اتا سل آزاد شي پورا پیمانه باندې آزاد ورشي. الته امر په قتال باندې قران کې تقریبا 15 لشکر اترا غلې لري. دې کې مقصد قتال لې سره د بیان د مقصد شي فی سبیل الله. ضرور خبر شوي وقاتلوا جګړو کوي د الله په دې لار کې. فی سبیل الله معنا مقصد دار د الله. حدیث کې راځي اعلی کلمت الله ګنور شین د پاره وی فی سبیل الله نه دی. چا سره به جګړه کو. درې مسأهل القتال ار کافر سره جنگ نه دی جایز. حربي سره چې بالفعل اسلام سره غیږ نیولې. الذين غین سنان يقاتلونكم شایستا سره جګړه کوي ایله ویل شي حرب کافر. کم کافر شاد اسلام سره په جنگ نه دی نه ورځي الته په جنگ نه کوي
دریم ادب واورئ ولا تعتدوا معنا تجاوز مکوئ تجاوز کی دو قول مفسرین بیانئ اول به ابتداء القتال ای جګړه شروع کړي نه ته یې تعارض په وکړه نه دویم قول علماء لیکلي بالمطلق کافر شروع وجلو بس ختم برچرا خصل دا نستر کې استلا او پوز او سوال الله ادامه کوي دغه حق نه لري تاسو یو کس ته ناړه مې هغه وسخه کوم وګورم ته وسوم سترګې پوز بلبل جواب ان الله لا يحب المعتدين يقينا الله شرط من نه کوي تجاوز کوونکو سره محبت د الله په صفت کې مراغله په طریقې د سلب دریش کرات لکه دلتا راغله په طریقې د ایجاب نن نسکارات مخکې مو ویلو اسباب المحبه ځان سره بازيات ساته اول قيام الليل دی باندې الله مين راځي دویم قول مفسرین لیکلي دي میدان د جنگ کې ودرېدل د دشمن مقابله کې سورہ صف کې به وي يحبو دریم دروغ نزان ساتل څلورم د وادي پابندي پنځم د امانت لحاظ شپږم د قران تلاوت ومنس اتم ذکر در رب العالمین نهم د الله د نومونو سره ځان آشنا کول لسم ابن قیم وای دا خپل زړه د الله په وړاندې د مجرمونه ودرول یو لسم الله له وخت ورکول دو لسم د الله د اولیاء سره ناستا دیر لسم د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع فاتبعوني يحبب څوار لسم د مومن سره د الله لپاره نه سوال اړل لا لغرض و عوض بن لسم دا خپل نظر په قران کې بند ساتل شپاړسم قران د شغمګین आवाज باندې ویل ولسما کارونه کوي چې مخې ته يحب راغله دی اتلسم دعا وختل چې الله موږ سره مينه وکړه نو نسم داري ټول له شامل دي ځکه مفسرین لګي چې په طریقې د سلب دریش کرت راغله طریقې د ایجاب نن نسکارت ورسات کو سلور اوامر دلول شي الا القتال سرد ادب من هيئه المكان حرم کې بل ډیر احتیاط کوي ګوره الته جګړه ونه کوي ټیګ دفاعي جواب شته فقتلوهم اول امر یو کې چې وقاتلوا وقتلوا دې سره به امر د اخراج وقتلهم وجنی دوی شرط مو چې الله تعالی وی را لاندې کړل قتل کې چې په کوم ځای کې مر لاندې کړل وقتلهم دا معنا چې وسم کله ور باندې بر رااله ثقفتمو کی معنا د مندلو دا سوره نساء 9 نمبر آیت انفال 50 سوره ال عمران سوره 12
احزاب 1 نمبر آیت سورہ توبہ نہاتے کی بے وجدتمو وجدت کے راوڑی چرتمو چرالان دکڑ بس قتل کے اللہ وئی او ابا سیدوی من حیثو دا غزینا اخرجوکم جتا سو استلیے مفسرین دا آیت پا تشریح کی لکی اخراج دلیل دا قتل لے پا حرم کی چھ بل ابا سو خنوزی جنگ برازی وَأَخْرِجُ دا معلول دے والفتنہ دے بے علت آیت بانی سوال لے دلتا اللہ ویلے وَأَخْرِجُهُمْ دا اوباسین آٹیم کے خوئی دے طاقت نہ ہو نسنگے اوباسین کافر خودیر جوش کے ہو مفسرین جواب گئی دا جواب حاصل لا دا اغ وقت دے چھ فتح رمکی شوی دا لزر مجاہدین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراؤ خالد دیو زبیر دیو ابو عبید ابن جراح دی والفتنة دا علت دا ما قبل حاصل بدئی چھ لحاظ دا حرم بساتی فتنہ کے یو قول علماء کرے شرک دویم عدول دا اصل دین آیت کیا تقول دی او اصل کی جواب دا سوال لے دوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئیولی چھ داخل دا حرم کی جگڑا کئی دا ناروا دا استا شرک اللہ وڈیر ناروا دے فتنہ دلتا کیا تم آناگانی دا شکاوئی والفتنتو واپس کول دا مومن دا ایماننا بزور باندے اشد دوڑی سخت دے من القتل دا جگڑین پا حرم کی دی ظالمان و مومنان پا زور آڑول چرت بیڑول کفر را نیو طرف اللہوی جگڑ دا حرم کی او بل طرف مومنان پا زور آڑول لی دا دی مومنانو پا زور آڑول دیر ظلم دے پا نسبت سر جگڑے لا نن دوی اعتراض نشی کولی چتاو سنگ جنگ کوئی حرم کی تاسو والی خلق پا زور آڑوئی تو چه مومنان تنگئی پا زور بانی آڑائی نن کمونگ سر جگڑو کرنو دا عادی دا فتنہ نے مقام کی معنی دا مومن دا ایمان نا پا زور آڑوال دویم تفسیر فتنہ معنی شرک دا مشترک نبی معنی بدل شکائی والفتنتو دا شرک دا مشترک پر حرم کی یا شدو سخت دے من القتل دا وشر دا مشترکنا یو طرف ستاسو وجل لی بداخل دا حرم کیا ہو بل طرف ستاسو شرک نن کا مسلمانان ستاسو جگڑی پنے اعتراضی مکو اعتراض کتوی دا خونا روا دا زیما بل شرک شیئے گئی شرک سرا شرک تا معلوم ندی درم قول علماء لکلے فتنہ مانا بیزتی دا حرمات اللہ چی دا مشرکی نہیں کئی دا دیر اشد دے دا قتل دا مشرکنا مانا دادا والفتنتو بیزتی دا حرمات دا اللہ چی دا مشرکی نہیں کئی اشد دا دیر سخت دے من القتل دا وشر دا مشرکنا یو طرف ساسو وجل لے شمنگتا سو وشنو بل طرف ساسو بیزتی رشد اللہ دا دینی کوئی دی غم کوئی سلورم قول علماء لکلے فتنہ مانا عذاب دا آخرت دا مشرکانو دیر سخت دے دوی دا قتل مومنانو لپا حرم کی دا قول ضعیف تے مانا دارا والفتنتو عذاب دا آخرت دا مشرکانو اشدو دیر سخت دے دوی دا قتل دا مومنانو تپا حرم کی پنزم قول فتنہ مانا استل دا مشرکانو دا کوروننا دیر سختی دے دا جنگنا جنگ خواستانو دے ابل گران دے
والفتنه يسل للمشركان د کوروننا اشد ډیر سخت من القتل د سر د جګړې د وجلو. شپږم یو قول علماء لیکلي فتنه سمانا اړول د مشرکانو مؤمنانو لړې سخت دي. ستاسو د مشرکانو لا نبی معنا دادا والفتنه اړول د مشرکانو مؤمنانو لا اشد ډیر سخت جرم دی، ډیر سخت جرم دی ستاسو د مشرکانو ته د قتلنا. هم قول علماء لیکلي والفتنه تنگول د مؤمنانو په دې حرم کې د مشرکانو لخوا اشد ډیر سخت دی پر مؤمنانو من القتل دی د وجلو. قتل چې شي نمړه بشي او ختم بشي او دا چې وباسو اروح وباسا قتلونه دي. اتم قول امام رازی کی مانا دارا قتال د کفارو د دوی سره دیر پارا چې تاسو پای باندې زور اور شي نو دا ډېر سخت دی کنه به معنا دارا. والفتنه جګړه کول لري کفارو سره دیر پارا چې تاسو زور اور شي اشد او سخت دی قتل. دې سمانا یعنی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی قتال کوي د دوی سره دې لپاره چې تاسو زور اور شي پاوي باندې چې کله پای باندې زور اور شوي نو په دې وخت کې تاسو د خپل دین لپاره پوره تمکین تاسو له ثابت شي عمل کې وراولای. خو بنا بر هر تقدیر دا اصل کی جواب د سوال لې مشرکین وای چې موږ سره جګړه کوي په دې حرم کې دا بیزتی نه ده تاسو شرک کوي تنگوي مؤمنان هغه ډېر سخت جرم دی په نسبت سره دی دا. نو هر کله چې سخت جرم دی په نسبت سره دی دا خپل جرم لا اول متوجه شي. اوس درې مطلب شروع مکوي د دوی سره په خوا د مسجد حرام حتی یقاتلوکم تر دې پرې چې تاسو سره جګړه وکړي. اول جنگ به حرم کې نه کوي لحاظ د حرم بساته او خلکو کله چې تاسو سره جګړه پدې کې وکړه مقصد دفاعي جواب به کولای شي. حدیث کې راځي بخاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د پاره د یو غنټې لپاره د جنگ اجازه وشول حرم کې نور دام بند ده نه بکوي دا اوس کای په باندې گزار کې نو به بس چل کې فإن قاتلوکم مطلب اجازت مکانی شتا کای استاو سره جګړو کې په پر حرم کې عبارت ده فقتلوا نو وجنی ایلرا جګړه به سره کوي. اب قد امام راضی سے بتوجی قتال کوي د دوی سره در پارا چې تاسو باندې زور اور شي په هغه هر کله چې پای باندې زور اور شي د خپل دین مې په صحیح معنا باندې وکړي دفاعي جنگ شته نور مکوي. کذالک دق شان جزاء الکافرین جزاء دې غیر مسلم را پر دنیا کې. اوس ترغیب ال توبه دوی حاصل لاله کدوې چیرته بالفرض او تقدیر توبه وباسي نو ما بشي او فإن انتهوا انفال اتدرش کې ویلي وو فإن انتهوا کې درې قول دي. فإن انتهوا کده من کړی شو شرک نه دویم فإن انتهوا کده من شو د جګړې نه دریم کده من شو د کفر نه څلورم کده من شو ستاسو د جنگ نه
فإن الله یقینا اللہ تعالی شلے غفور الرحیم بخون کے مہربان دے. څومره عجیب ذات دی. د سورہ فرقان دی آیات په تشریح کې ابن کثیر د حسن بصری نقل کړي داخله روچتیږي د الله تعالی دوستان وجنی لیکن الله به ترغیب ورکړي توبه لا توبه الله ویرا شی وباسي. څومره ګناونه مو شکړي معاف بم کوم. ورسا کې اوس دوی مقصد د قتال دې ته ویل شي دوی ملت او دا مسله کې جواب د سوال څوک پورې وې دوی سره مونږ جنگ کوو. وقاتلوهم جګړو کې د دوی سره حتی تر دې چې موجود نشي فتنه شرک. انفال 9 کې عمر شي حتی کې دوه قول دي. حتی لپاره د غایې دویم قول علماء لیکلي حتی معنا د کې لا تكون لا توجد. فتنه مادر فتنه قران کې شپته کرت راغلي دلته کې درې تفسیر دي. اول فتنه معنا شرک او کفر. دویم فتنه معنا اذیت ورکول مؤمنانو له. دریم قول علماء لیکلي مراد فتنه نه قتال فی الحرم دی. نو اول تفسیر وقاتلوهم جګړو کې د دوی سره تر دې پورې چې موجود نشي فتنه شرک او کفر. دویم جګړو کې د دوی سره تر دې پورې چې موجود نشي فتنه نسیت مؤمنان لرا خازان شوندو کی. دریم قول علماء لیکلي وقاتلوهم جګړو کې د دوی سره حتا تر دې پورې چې موجود نشي فتنه قتال په حرم کې شي دین ټول د الله. کدی من شو نبی فإن انتهوا الله تعالی وی کدی من کړي شو د جګړې نبی تجاوز الا الظالمین فاغ چا چې ظلم کوونکي دي. ظالم دلته کې څوک دی؟ مفسرین د آیات په تشریح کې لیکي هغه انسانان دي چې هغه به طور مثال په دې حرم کې ابتداءً د جګړې اراده لري. دا خو ناروا دی. ټیله دفاعي جواب شته بغیر د دفاع نه انت به اقدام نه کوي کینې ظلم مو وکړو. ظلم معنا وضع شی په غیر محلي کار نه و چې دا شوی وي. درې معناګانې د فتنې راغلي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سورة بقرة د درېمې حصې اولنی باب شروع دی تر 195 نمبر آیت پورې. چې اول آیتونو کې څه احکامات ذکر کړل د رمضان د شپې. خاص کر د پردي مالونو نه ځان ساتل په کامله معنا او د دې سره سره سوالات او د جوابات. یو سل نوی کې به څلور لوی خبرې ذکر کړې: فرضیت د قتال او مقصد د قتال او اهل د قتال او آداب. یو سل یو نوی نمبر آیت څلور امور ذکر کړه چې ته ویل کېږي علل القتال او څه آداب من حيث المکان چې داخل د حرم کې ډېر احتیاط کوي. ګوره ٹھیک ده که چېرته دشمن په تاسو باندې تعرض وکړي او ګزارې وکړي بیا کولی شي چې ته ویلی شي دفاعي جواب. یو سل 92 نمبر آیت کې به ترغیب ورکړي الی التوبه، صدق باندې الله وی توبه وباسئ.
یو سل 93 نمبر آیت کې به دویم مقصد د قتال ذکر کې ټول دنیا کې شرک ختمېدل او د توحید حکومت قرآن و سنت قانون. نن یو سل 94 نمبر آیت دلته به دوه آداب ذکر کی په اعتبار د زمان سره. کوم وخت کې جګړه پکار ده او کوم وخت کې نه ده پکار. او اصل کې دا جواب د سوال دی چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو دفاع وکړه د مکې مشرکینو اعتراضو کې حاصل اعتراض داري تا خو مې شو د عزت کې تاسو جګړه وکړه او د عزت پرې مې شو کې جنگ کول جګړه کول ناروا. آیت کې الله جواب وکړي د جواب حاصل داري چې تاسو تعرض کوئ نو موږ به دفاع کوو. د کیس خبره الله وي نشته. ټیک ده د عزت پرې مې شو کې جنگ ناروا دی ابتداءً او دفاع خو فرض نه شي. حرم کې فرض مېش کې بسنګ نه فرض. الشهر الحرام الله تعالی وی مېش دی د عزت چې په مقابل نه مېش د عزت کې دی. الحرام معنا المحرم. سورة توبه شپږ دېرش نمبر آیت کې دا موضوع ده. بشهر الحرام دا مقصد دی که تاسو یې د میاشتو لحاظ ساتئ موږ هم ساتو خو چې تاسو تعرض کوئ نو موږ مجبور یو چې خپله دفاع وکړو. دفاع به په حرم کې هم کېږي او په دې میاشتو د عزت کې هم کېږي. والحرمات کې دوه قول دي. یو قول علماء لیکلی چې دا علت د ما قبل دی. دویم قول علماء لیکلی چې دا حکم تشریعي دی عام. حاصل بدی چې انتقام الله یوالی حرم کی میشت کې والی د عزت عزتونه چې دی یا الله تعالی برابر دی قصاص. څه مطلب که تاسو یې د میاشتو اکرام کوئ موږ هم کوو. که تاسو یې نه کوئ نو بس موږ به خپله دفاع کوو. نو دفاع کې که موږ په تاسو ګزار وکړي اعتراض هم بې ځای دی چې تاسو څنګه مرمئ یا څنګه مو غشي او تورې راواخستې. فمن اعتدى اوس دې له ویلی شي نتیجه د قصاص. فمن اعتدى الله تعالی وایي چا چې تجاوز وکړي علیکم په تاسو نو تجاوز پې وکړئ بمثل ما اعتدى په مثل دا څه چې کومې تجاوز کړی په تاسو. آیت باندې سوال دی دیجه کې ویلی چې فاعتدوا تاسو به تجاوز وکړئ. برید اعتدا خو مسلمان سړی نه کوي. څنګه اعتدا ویلی؟ مفسرین جواب کوي حاصل جواب دا چې فاعتدوا دیجه کې اعتدا د دوی د خانه استعمال شو مشاکلتن. سجاج دا معنا کړی ده ای اعتدا کوي نو موږ چې د جواب کو ګوي کې دا د ادم مشاکلې د وجه نه برابر شو. دویم سوال دی دلته ویلي فمن اعتدى علیکم فاعتدوا چې برید در باندې وکړي نو ورکړي جواب. سورې نحل یو سورې شپږیش کې وایي صبر کوئ. عجیب قرآن دی. کله قرآن موږ له وایي صبر کوئ او کله وایي ورځئ مقابلې له. جواب دا دی دلته چونکې جهاد دی هلته دعوت دی. جهاد کې چې انتقام اخیستل جایز دی. دعوت کې صبر کوئ به دایي سړی به صبر کوي. دویم جواب دا دی یو ځای کې عظمت دی بل ځای کې رخصت. سورې نحل کې وایي چې عظمت دار صبر وکړئ. دلته وی رخصت دار جواب ورکړه. ګوره بمثلی
یو کس تاسو کې وژلې ده بس یو به وژنئ داسې نه چې یو وژلې او لس پکې وژنئ قتل یې کوي دا به الله ویې نه کوئ او اتقوا الله الله تعالی نه یریږئ پوه شئ یقینا الله مع المتقین تقوا دارو سره دی وعلم الترغیب الى التقوى مع المتقین دلته کې مع المتقین ویلې مقصد پرې کې درې قول دي اول مع المتقین معنا څوک چې تجاوز نه کوي بس دوی سره زما عمل ګرځوب دی تقوا فی الاعتداء دویم قول علماء لیکلي چې مع المتقین مراد هغه انسانان دي چې د الله اطاعت مني د الله طاعتونه مني دریم قول علماء لیکلي دي مع المتقین هغه انسانان چې په میاشو د عزت کې جګړه نه کوي څلورم قول دار درې وړه معناګانې صحیح دي نو اول تفسیر د شو کا پوه شئ یقینا الله مع المتقین دا هغه چا سره دی چې په اعتدا کې تقوا کوي دویم پوه شئ یقینا الله تعالی مع المتقین دا هغه چا سره دی چې د الله خبرې مني دریم پوه شئ یقینا الله تعالی مع المتقین دا هغه چا سره دی چې میشو د عزت کې جګړه نه کوي ابتداءً ارچ دفاع دا هغه جایز ده یو سلیو نوی کې ویلو فقتلوهم بس وجنه وي دا صورت مستثنا ده ورسا کې ساده بیانې من حيث الزمان مقصد بری کې انفاق فی سبیل الله اروتم دادی مخکې د جهاد مسائل و دلته وی جهاد خود سیدې چې ایبانه مال لګيږي خرچه مجاهد لا اسلحه بوټ سامان مال ولګوي دویم ربط داري خرچو کې چې ملک آزاد شي وانفقوا خرچو کې فی سبیل الله اذا الله په لار کې انفاق کرتویل کې اعمال طویل شي شاه قران او سنت ویلي فی سبیل الله کې دا فعل پار د انغماس ظرفیت تا ستاسو دا اجر الله ما د محفوظ ساتلې لکه عام مال چې هغه به تور مثال د انسان سره صندوق او بکس کی دلته مراد فی سبیل الله نه شری دو قول علماء لیکلي اول جهاد نبی معنا دا ده وانفقوا خرچو کوي فی سبیل الله الله په دې لار کې شهید ویل شي جهاد فی سبیل الله حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې مجاهد تجهیز وکي سامان الله ته برابر کړ فقط غزا بل حدیث کې راځي په یو غش باندې درې کسان جنت ته ځي جوړون کې اخستون کې وشتون کې دویم قول فی سبیل الله نه مراد الله رضا ده نبی معنا ده وانفقوا خرچو کوي فی سبیل الله د الله په لار کې هغه کارونه کې چې په راضي کیږي کوم شی باندې چې الله راضي کیږي زئی سوال دراغه الله پس راضي کیږي سوال لس امور قران او سنت ویلي دي اول چې الله راضي کیږي په دې سړی به کوشش کوي د الله د رضا چې الله مړې ژوندې ناس ولاړه خپل خپل ولی سب ستاره پاره کوم دویم حدیث ترمذی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي السواک مسواک استعمال اول دریم د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د خوراک او اسکاک نو ورسته الحمدلله ویل ګور خپل خوراک دی وکي حمد چې دی ویل راځي شو څلورم چې الله راضي کیږي پسو
مفسرین لیکي د الله د رضا اساسي بنیادی سبب دار الاخلاص. اخلاص ځان کې پیدا کا. پنځم د مور او پلار پر رضا باندې د الله رضا ده. شپږم د الله رضا مقدم کار مخلوق پر رضا. وم طالب شه قرآن او سنت. اتم سړی به دعا غواړي د الله نه. نهم د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي د مصیبت په وخت کې الله له التجا. لسم د شه الفاظ و رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. بس دا وایا. یو لسم الکلمۃ الصالحه خسته کلمه وایا. دو لسم عمل صالح. دیر لسم د گاونډي رضا چې گاونډي دنه خوشاله الله راضي کیږي. څوار لسم انفاق فی سبیل الله. بل ولا تلقوا مغرزوا اذا قل زالنا فقولوا لا سنوا الى تهلك هلاكت. ولا تلقوا دې مفعول پټ دې انفسکم. درې څه مقصد مفسرین په دې کې شپږ توجیهات کې اول بجمع الاموال. بعض خلک سر مال جمع کوي. ولا تلقوا مغرزوا خپل ځانونه په خپل لاسونو له تهلکه تبعیتا چې صرف مالونه را جمع کوي. دا دې ځان برباد کوي. دیم قول علماء لیکلي ولا تلقوا مغرزوا دا خپل ځانونه په خپل لاسونو له تهلکه هلاکت بالجلوس فی البيت. کور کې کینا او جهاد نه کوي. جهاد پر ذهن دی سان دې برباد کړه الله وای. دریم قول امامنا و سیدنا امام بخاری شپ سوئی ولا تلقوا مغرزوا دا خپل ځانونه په خپل لاسونو له تهلکه هلاکت لا بترک الانفاق. قرآن سنت تعالی چې ور کمال ته ایست بس کله پرواچو شنا. څلورم قول علماء لیکلي ولا تلقوا مغرزوا دا خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې له تهلکه هلاکت لا بترک الجهاد. جهاد پر خودلو. پنځم هجوم لمخله ورتلل. تیر مخلوق را روان دی بسان دی ورته مخله کې تیوي. کوم ځکه چې صحابه ځان ورغورځولې دشمن مقابله له دې ترشي قوت به موجودو. شیخ الاسلام ابن تیمیه بارک رساله ولیکله الانغماس بین العدو وحل یباح. د دشمن پر یمنس کې نه وتل ځان ال توجل ایدا مباح دي کني دي مباح ترشاشي د قوتي ابه په آیات کې نه داخل. صحابه د شکارونه کړي لکه بار ابن عازب باز نور ملګرو. دریم واحسنوا الله تعالی ویني کې کوي یقینا الله تعالی من کوي د نیکو کارو سره. احسنوا سمانا مفسرین د آیات په تشریح کې اتقوا ذکر کوي. احسان سمانا واحسنوا. اول واحسنوا نکاتا کوي دا مخي اوامر سابقه په صحیح طریقې ادا کوي. زي دویم تفسیر واحسنوا امر بالمعروف کوي. خلق قرآن و سنت لدعوت کوي. دریم واحسنوا مسلمانانو په جنازو کې برخه والی. څلورم واحسنوا د اسراف نه ځان وساتئ.
ارشي کې اسراف مکوئ. پنځم قول علماء لیکلی واحسنوا معنا علم نافع زده کوي. تعلیم د علم نافع هغه علم چې پای باندې کامیابېږي. شپږم قول علماء لیکلی واحسنوا باداء الفرائض، فرائض ادا کوي. هم قول علماء لیکلی واحسنوا په الله تعالی باندې خو ګمان کوي، بدګمانی په مکوئ. ابن قیم د 14 سورته به ذکر کړی دی، ورسره براشي ان شاء الله. اتم واحسنوا معنا جهاد لجزې نو ځان سره خرچ راوړی. الله مینه کوي د محسنینو سره. سوچ هر کار د الله لپاره کوي، بس الله یسما مینه د سره ده. دې زنړو سدویم باب دی 214 نمبر آیت پورې. بری کې څلور احکامات بیانې. اول آیت کې حکم د اتمام، دویم د احصار، دریم تمتع، څلورم فدیه. یو سلوونوي نمبر آیت کې څلور خبرې نور بیانې. اول وقت د احرام، دویم ممنوعات د احرام، دریم توخی حج د چرازی چې ځان سره راوړی، څلورم رد بو کې په حج د جاهلانو. یو سل اتنوي کې جواب د سوال کله حاجی حج لراشه د تجارت شروع کی دا بسنګي یا الله تعالی وی جایز دی. حکم د مزدلفه و ذکر کی. یو سل نه نوی کې به حکم ذکر کی د عرفات نه مټو کته کېږي او الته مناسک کې به درې قوله.